خان لالا ښه یې؟ څومره وخت کېږي چې مریض شوی یې؟ د بډوګو تکلیف درته پیدا تر میاشت پې وخت وتلی زیات اوله وار دوستانو د خان لالا پوښتنې ته راغلي یو کرنې په ولایتي روغتون کې بستر ده پخوا تر دې چې د دې حالت ته ورسېږي موږ د ژوند کیسې بعضې وختونه له تاسې سره شریکولې د دوی د خپلوانو او هغه قریبانو د کور ودانې چې له ده سره یې بیخي نهایتاً ډېرې منډې کړې دي هغه څه چې د دوی په وس کې پوره و نه دي سپمولي که له مالي پلوه و مثلا که له د فزیکي منډه ترړه و هغه یې ټول ورسره کړي دي خو د دې سړي اقتصادي وضعیت تر دې اندازې و چې بس هغه د ماشومانو د خوراک لپاره به ما او تا خپل دوست و عزیز او قریب لاسنیوی ورته کوو او د دوی مشکل به یې حل کوو نن د کرنې په روغتون کې په داسې حالت کې بستر پروت ده چې بیخي هغه د چا خبره روغتیایي وضعیت یې ښه نه ده نو لاسنیوي ته اړتیا لري او د ده د تداوي لپاره به منډه ترړه کړو او په عین وخت کې د دوی د کورنۍ هغه د اقتصادي ستونزو د حل لپاره به منډه ترړه کړو نن موږ ورته راغلي یو پوښتنې ته او د دې پوښتنې سره هممهاله به د ده کوچنیکي بچي ته هغه څه چې زموږ په وس کې پوره دي دوستانو یې همکاري او کومک کړی ده هغه ورته وسپارو خو خبره دا ده چې دا به مخ خالي کې دومره سي چې د ده د تداوي مسله به ورباندې حل شي او پاته سوه د کورنۍ مسله یې چې په دې اندازه سپین ږیری د یوې کورنۍ سرپرست او بیا څوک نور ونه لري تر اخره خو د خپلو عزیزو تربرو د تره د زوی هم په وس کې نه پوره کېږي چې تر ډېرو دیوه باندې تر کله کړي دي هر وخت یې کړي دي خو اوس دې ته اړتیا ده چې د ده لاسنیوی وشي راسه بچکه تا ته زه دغه 100,000 روپۍ درکوم په دې باندې به د خان لالا هغه د مریضۍ کار وکړي او له هغه وروسته که نور اړتیا وه بیا دوستانو همکاري وکړئ انشاءالله ستاسو د کور لپاره به هم هغه د چا خبره خپل وس او توان کوو 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 دا یې 14 دا یې 15 دا یې 16 دا یې 17 دا یې 18 دا یې 19 دا یې 20 دا واخه که د ده مریضۍ ته په کار کېدلې ورکوی به یې او په عین وخت کې که د کور اړتیاوې په پوره کېدلې تر هغه وخته یې پوره کوئ څو زموږ نور وس رسېږي دوستانو هغه څوک چې زموږ کاکا پېژني دوی ته یې وضعیت رښتیا معلومیږي نو نن سبا زموږ مکلفیت جوړیږي چې د دغسې رنځورانو او بېوسه کسانو لاسنیوی ته ځان ورسوو او کوشش به کوو چې ځان ورسوو یوازینی یو ځوان چې دا اوس ماشاءالله لږ لوی سوی هم ده دومره توان لري چې له کاکا سره تر روغتون او تر شفاخانې راسي څه وکړي په دې بیکارۍ کې او دغه څه چې نن موږ دوی ته وسپارل خان لالا ته 100,000 دغه زموږ دوست له جرمني هېواده همکاري کړې وه له بنسټ سره او موږ نن تر خان لالا راورسوله دا ځای مو مناسب وبالو چې دلته یې مصرف کړو د ده احوال تر موږ را رسېدلی و دوسته کور دې آباد د دې رنځور کورنۍ به دعاګانې درته کړي الله مو ژوندي لري